السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د لر برګرانو پښتنو ورونو بچو خویندو ورونو زه محمد یوسف بونیرس تاسو په خدمت کې حاضر یم. په نننۍ ویډیو کې تاسو ته د رحمان بابا په هغه کلام باندې خبرې کول غواړم. په کوم کلام کې چې رحمان بابا د دنیا سکین کړې ده، ایکس رې کړې ده او چې څه مرضونه په دې دنیا کې دي هغه یې موږ ته په ګوته کړي دي. اپریشن کول دا زمون خوښه ده چې کوئ او که نه کو. که اپریشن وکړو مرض به ختم شي او که ونه کو یعنی عمل نو هغه به مرضونه موږ د ځان سره ووسو او دا مرضونه مهلک دي. راځئ چې واورو رحمان بابا دنیا موږ ته په کومه طریقه باندې سکین کوي. رحمان بابا وایي هوښیار مه ګڼه هوښیار د دې دنیا، بېوقوف دی وقوفدار د دې دنیا. روشنایی په هغه زړونو د حرامه چې پرې کښېني ګرد غبار د دې دنیا. پوچ گویی ده چې اهل د دنیا کا هر کلام و هر گفتار د دې دنیا، د طفلانو په څېر واړه خاکبازي کا هر چې کان دي کاروبار د دې دنیا. واړه ډکې خولې د پویو ماشومان دي کار دیده و پخته کار د دې دنیا. همیشه به بېوقوف او بېشعوري چې مخمور وي په خمار د دې دنیا. د شرابو هم لا دومره مستی نه وي لکه مست وي خمر خوار د دې دنیا. هر بیمار لره دارو په جهان شته دی، دارو نه لري بیمار د دې دنیا. د هر سوي علاج وشي په جهان کې مګر سوي په شرار د دې دنیا. لکه څوک چې سرو لمبو کې د اور سوځي هسې سوځي طلبګار د دې دنیا. گرفتار یې همیشه په غم کې ډوب دی، هیڅوک مشه گرفتار د دې دنیا. تل به پروت وي په ظلمت او په تورتم کې چې اسیر وي په کفار د دې دنیا. او سو بت و ته سجده سو دنیا ته بت پرست پرستار د دې دنیا. په مسلمو کې خاصه مسلم هغه دی چې وشله و زینار د دې دنیا او تنې پاتې شي بې سره سرې لاړ شي. تنې پاتې شي بې سره سرې لاړ شي. سردار کله دی سردار د دې دنیا. او زامن لونه یتیمان کی ځنې درومي بې وفا دی مور پلار د دې دنیا. همیشه به یو پڼ د غم په سر وي چې په سر وي دستار د دې دنیا. واړه غم دی که یې پیرې یا یې پلورې نور څه نشته په بازار د دې دنیا. همګي واړه ټګان دي ټګي کان دي فروشنده او خریدار د دې دنیا. په دنیا به مینه نه کاندي هیڅ چرې چې خبر وي په اسرار د دې دنیا. چې نظر د چا په دین او په ایمان وي هغه نه کا انتظار د دې دنیا. چې یریږي له کویي او له ګړنګه هغه نه درومي په لار د دې دنیا. هر سړي لره چې ورشي ځینې درومي ما لیدلی دی رفتار د دې دنیا. اشنایان یې هم واړه مکاران دي څه باور دی په مکار د دې دنیا. لوی هلکې همواړه لوی واړی همواړه غیران دي یار دی چرې په دیار د دې دنیا. چې پیدا شي همګي واړه فنا شي راشه وګوره ناتار د دې دنیا. په یوه ګړی بهار بیا یې خزان شي بقا نه لري بهار د دې دنیا. که هزار پشته ورته کېدې بې بنیاده دی دیوار د دې دنیا. که د اوسپنو حصار تر ځان چاپېر کې شیشه وګڼه حصار د دې دنیا. لکه سوری د آفتاب په مخ کې ګرځي نشته هیڅ چرې قرار د دې دنیا. هیڅ ګمان د بهترۍ پرې ومکه کهتري ده وار په وار د دې دنیا. بې مقرازه غوسوي د سړي عمر هم دا لیل او هم نهار د دې دنیا. پس له مرګه به حساب له سړي غوښ شي په انداز او په مقدار د دې دنیا. عقوبت خو به یو موټی شي د خاورو ګل عزار او ګل رخسار د دې دنیا. برابر به له ګدایه سره پاسي شهزاده او شهریار د دې دنیا. پاس بداوي د لیم په سینه باندې هر درم او هر دینار د دې دنیا. د قانع تر قناعت صدقه شه هم دنیا هم دنیادار د دې دنیا. پس له مرګه به همه واړه مظلوم وي ظالمان او ستمګار د دې دنیا. تر قیامته
تر قیامته بدالس او دغه شل وي، تر قیامته بدالس او دغه شل وي، پوره نه کړو هیچا شمار د دې دنیا چې ایام پرې د کفن او غسل ورشي، بې پردې شي پردهدار د دې دنیا، په تخته باندې بیرون شي له حجابه، شرمناک او شرمسار د دې دنیا. تر هر چا به پیغمبر څخه وډېره که څه قرب وي یا وقار د دې دنیا، یو فساد به بیان پر رحمان نشي، یو فساد به بیان پر رحمان نشي، یو فساد به بیان پر رحمان نشي. فسادونه دي بسیار د دې دنیا. زما عزتمندو، رحمان بابا او غنی خان د پښتو ژبې او د پښتنو هغه حاکمانان دي، هغه مبلغین دي، د کومو راتک چې خصوصي توګه باندې الله سبحانه وتعالی په دې پښتنو باندې احسان کړی دی، او دا دواړه هستۍ زموږ په پښتنو کې پیدا کړي دي. رحمان بابا د دنیا متعلق موږ ته خبره کوي. په دې دنیا کې چې موږ راغلي یو، زموږ مخې ته دوه خبرې دي، یو دنیا ده او یو الله دی. څوک اخلي دنیا لی او که الله، یو به اخلي دواړه نشي اخیستلی. نو هغه پښتو کې یو ټپه ده که نه، په زړه مې یو جانان ځایږي او صدره من نه دی چې غوبل پې وتړمه. نو په زړه باندې صرف یو جانان ځایږي، یا به دنیا سره مینه کوي یا به د الله سره کوي. نو د دنیا سره چې څوک مینه کوي، نو رحمان بابا هغې خبره کړې ده او وایي ورته هوښیار مه ګڼه، هوښیار د دې دنیا بېوقوف دی، وقوفدار د دې دنیا. څوک چې د دې دنیا ماهر دی او هوښیار دی، نو رحمان بابا وایي چې دی هوښیار مه ګڼه، دی بېوقوف ګڼه. بېوقوف دی، وقوفدار د دې دنیا. د دې دنیا هوښیار چې دی هغه اصل کې بېوقوف دی. روشنایي په هغه زړونو د حرامه چې په کینې ګرد غبار د دې دنیا. په هغه زړونو باندې رحمان بابا وایي چې د هدایت د نور بستر کې حرام دی، په کومو زړونو کې چې د دنیا مینه پرته ده، چې په کینې ګرد غبار. مینه نه، ګرد غبار د دې دنیا. ګرد غبار څه شی دی؟ لکه انسان په سفر روان دی او د ده په دې وجود باندې که تاسو ګورئ دا دوړه غونته کیني او ویښته یې داسې څښا شي، مخ یې څښا شي، کپړې څښا شي، دغې ته ګرد غبار. یو لیوه ولي که نه، په خاورو باندې انسان دیوال لیو کي، بیا هغه ګټې نه ښکارېږي. موږ باندې خو ګرد غبار د دنیا پروت نه دی، موږ باندې لیوونه پراته دي، موږ لیو شوي یو، بلکې انبار را باندې دنیا پروت دی. او رحمان بابا څومره نازکه خبره کړې ده چې روشنایي په هغه زړونو د حرامه چې په کینې ګرد غبار د دې دنیا. په کم زړه باندې چې د دنیا د مینې ګرد غبار هم پرېوتو، یقین مه کوئ چې دی به هدایت ومومي. زما عزتمندو، دا د تجربې نه زما ثابته ده، مشاهده هم نه، تجربه ده. ما ته ډېر خلک وایي پلانی ډېر لوی ولي دی، پلانی ډېر. زه د هغې سره چې کله رابطه وکړم، نو د هغې په زړونه کې چې زه د دنیا لالچ ووینم، زه ترې بیا وروسته شم. د هغې وجه څه ده چې الله والا انسان به دنیا سره مینه نه وي، دی به لالچي نه وي، دی به حریص نه وي. دی که لالچي او حریص وي، نو د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په شان به وي حریص علیکم، چې ستاسو د هدایت دپاره، د دې دپاره به لالچي او حریص وي چې الله حریص وي چې دا انسان به څنګه د الله سره مینه کوي. نو ډېر داسې پیران، مولان او علما حضرات سره زه ډېر ناست ولاړ یم او موقع راغلي دي، د هغو سره مې خبرې ترې هم کړي، د هغو خدمت مې هم کړی دی. خو عوام د هغې د دنیا د هغې د دیندارۍ چې دا ډېر دینداره خلق دی، ډېر په الله مین دي، او زه چې ورسره کښېنم نو حقیقت د هغې نه برعکس وي. مقصد مې دا دی چې د کم پیر او د کم مولوي صاحب هم، د کم مرشد صاحب هم په زړه کې د دنیا مینه وي، نو عوام دی د هغه نه د الله د محبت او د الله د تعلق تمه نه ساتي، د الله والا نه دی. او که چېرې یو سړی پیري مریدي کوي، یو سړی چې دی هغه مولوي دی، مولانا دی، پکار دی چې موږ زړه د الله د محبت نه ډک کړو، دنیا د محبت دې وباسو. اوس دا نسخه څه ده؟ د دنیا د مینه به څنګه به زموږ د زړه نه وځي؟ زما عزتمندو، بلې خبره دې اوږده شي، خو دا د کار خبرې دي، بار بار دا خبرې نه راځي. دا زما تجربه او مشاهده.
او د حدیث د رسول پاک صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک هم دی چې د ګناهونو جرله چې دغه دنیا محبت دی. اوس د دنیا د محبت د ګناهونو په وجه باندې په دې زړه کې زیلې کوي، جرړې کوي. او انسان له الله سبحانه وتعالی اته اعضا ورکړي دي: سترګې، غوږونه، ژبه، خوله، لاس، خېټه، شرمګه او خپې. زموږ په انساني وجود کې هم دغه اته واړه اعضا چې دي نه ګناهونه هم کېږي او د دې نه د نیکۍ کارونه هم کېږي. هم د دې اته واړه متعلق د الله سبحانه وتعالی اوامر هم دي او نواهی هم دي. اوامر یعنی کم کارونه وکړئ، نواهی کم به نه کوئ. مثال په طور باندې زموږ په سترګو باندې، سترګې دا زموږ د وجود یو حصه ده او د سترګو لپاره الله سبحانه وتعالی سترګو کار چې دی لیدل دی، دې لپاره د الله اوامر هم دي او نواهی هم دي. اوامر دي چې کم کارونه په کم سیزونه په موږ ګورو. مور پلار ته ګوره، خویندرونو ته ګوره، کائناتو ته ګوره، قرآن تلاوت، مطالعه، سټډي، علم حاصلول، دا ټول کې موږ په کار راوستی شو. منه پې الله څه کړي دي؟ الله پې منه کړي دي چې یاره خپلو هلکانو ته او پردو جنکو ته چې یاره غیر محرمه دغې زنانو ته کتل د حرام دي په دې سترګو باندې. نو کوم سړی چې د خپل اعضا دغه رنګ غوږونه دي، دغه ژبه ده، خوله ده، د دې ټولو ممنوعات دي، محارم چې ورته وایي، حرام کارونه. کله چې مونږ د خپل اته واړه اعضا د حرامو کارونو نه منع کوو، زه ته بیا خبره کوم، غوږونه دي، د غوږونو متعلق څه دي ممنوعات څه دي؟ هغه دي چې یاره موږ به غیبت نه اورو، سندرې به نه اورو، میوزیک چې دی که نه، دا ممنوعاتو کې دي میوزیک. او بلې علما ورله ډېر دلیلونه ورکوي چې یاره میوزیک موږ اوریدی شو. حتی چې د امام غزالي صاحب په کتاب کې هم لیکل شوي دي، خو ضروري نه چې دا امام غزالي صاحب په خپله لیکلي، بل سړی هم لیکلی شي د امام صاحب په کتاب کې. میوزیک چې دی، موسیقي، دا حرامه ده، دا په ممنوعاتو کې دي. او دغه رنګې غیبت، چغلي، دروغ، قصې اورېدل، دا ټول منع دي. ژبه ده، په ژبه باندې غیبت کول، کنځل کول، بل ازارول او دا پیغورونه ورکول، دا منع دي. خوله ده یعنې غاښونه چې ورته وایي که نه، په دې باندې خوراک څښاک مونږ کوو، نو شبهات او حرام خوړل څکل دا پې حرام دي، منع دي. لاسونه دي، په لاسونو باندې وهل ټکول بې ځایه، ناحق او حرامه ګټه کول، دا پې حرام کړي دي. الله سبحانه وتعالی خېټه ده، خېټه کې حرام شبهات هضمول دا الله حرام کړي دي. شرمګاه ده، شرمګاه د نارینه دپاره بغیر د خپل ښځې نه، زنانه دپاره بغیر د خپل نارینه نه، خپل خاوند نه، دا استعمالول د حرام دي. او خپې دي، په خپو باندې د ګناهونو ځایونو ته تلل چې دي د حرام دي. یعنې جواري ځایونه شو، د میوزیک ځایونه شو، د ګډېدو ځایونه شو، دغه رنګې چکلې شوې که نه، د غلا د دغې ځایونو ته تله، د هر ګناه ځای ته تله په خپو باندې د الله منع کړي دي. کله چې انسان ګناهونه کوي، یعنې د اعضا د الله د ممنوعاتو نه منع کوي، دغه ګناهونه شو. ګناه څه ته وایي؟ د اته اعضا د الله د محارمو نه ساتل لا ګناه دی. کله چې مونږ ګناه کوو، زموږ سترګې ګناه کوي، غوږونه، لاس او ژبه، خوله، خېټه، شرمګاه، دا چې کله د الله د ممنوعاتو نه منع کوو مونږ، نو څه چل کېږي؟ زموږ زړه ته د دنیا مینه راځي. ته هر څومره دیندار ښکاري، هر څومره عالم یې، غټ پیري، خو دی چې کله د سترګو د دې اتو واړو ممنوعاتو د حفاظت نه کوي، دی هر څومره مشهور پیر دی، هر څومره مشهور عالم دی، هر څومره غټ مفتی دی، خو د الله والا نه دی، دی به چاته هم خیر. ما دلته کې مفتي صاحب راغلی، ډېر غټ مشهور، دغه رنګې ډېر علما راځي، زما سره سفر 2-3 ورځې. نو ما زنانه راغلې، هغه کتل، ما د اصلاح لپاره ما یاره کتل نه دي پکار، زما دومره کال وشي ما چېرته په تصویر کې زنانه ورته نه دي کتلي. نو هغه مفتی صاحب ما ته وایي چې بھئی زمانګ دپاره ہمارے لیے تو بھئی دیکھنا اور نہ دیکھنا برابر ہے. نو ما ورته وایي چې د الله دوسته، ډېر غټ مشهور مفتی دی، نوم یې نه لرم، تاسو ټول پېژنئ. ما ورته وایي چې د الله حکم دی وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، ووایي مؤمنانو ته ووایي چې خپل نظرونه کته ساتئ. اوس الله دا نه دي ویلي، الله پوهېږي چې یاره که په زړه کې څه یي،
کنه نو بیا کته ګوره که څه پکې نه خیر کتلی شي ورته الله دغه خبر نه کړي الله حکم نه کته ګوره بس مه ګورئ کته ګورئ زنانه ورته مه ګورئ نو دا هغه نه خلق د ژوند د داسې مولانو نه داسې پیرانو نه خلق د ژوند تېرولو چلې زده کوي زه به دا کار څنګه کوم زه دا کار کولی شم که نه شم کولی بخښنه غواړم خبره دا نظم هم ډېر اوږد دی بهرحال یعنی د رحمان بابا دا خبره چې روشنایي په هغه زړونو د حرامه چې پکې نه ګرد غبار د دې دنیا زما عزتمندو د چا په زړه کې چې د دنیا د محبت یوه ذره هم وي دی نه پیر دی او نه ملا دی دی نه مفتي دی نه متقي دی ځکه چې دا ګناه د په زړه د دنیا د محبت ولې د په زړه کې دی ځکه دی ګناهګار دی او چې دی ګناهګار دی د الله خوښ نه دی د الله والا نه دی چې الله څه وایي چې دا مه کوه هغه یې کوي نو څنګه د الله والا شو زما عزتمندو کله چې مونږ ځان د ګناهونو نه د اته واړه اعضا د ګناهونو نه منع کوو نو الله ستل کې الله زړه زمونږ انځي حدیث کې راغلی دی زړه انځي تر دې پورې چې زړه بالکل تک سپین شي او بیا ګناهونه په د باندې اثر نه کوي نو الله ستلو کې وړاندې د دنه د دې زړه نه د دنیا مینه وباسي زما سره شوي دي دا خبره الحمدلله او د دنیا مینه ته وباسي خپل مینه پکې کېنوي کو تاسو ګوره د رحمان بابا په کلام باندې د غنی خان په کلام باندې کو پویدم نو مخکې پویدم خو ما په بل نشو پوی کولای اوس تاسو په زه په بل پوی کولای شم او په انداز کې الحمدلله دا زما کار نه دی په انداز کې چې هر یو خاص او عام په پویدل شي دا وجه څه ده چې را زما د زړه نه د دنیا محبت وته دا دواړه هستۍ چې دی رحمان بابا او غنی خان د دې په زړونو کې د دنیا محبت نو دې په زړونو کې د الله محبت وو نو زمونږ د درې واړو لارې یوه شوه چې کله لارې یوه شوه نو زه دې په دې خبرو باندې پوه مخکې مومه خو بل ته مې نه شو ایکسپلین کولی بل ته مې نه شوه شرم یې دې نه شو کولی اوس پې نور هم پوه کولی شم نو زما عزتمندو عرض مې دا و چې که چېرې مونږ غواړو چېرې هدایت ومومو که نه نو ځان به د ګناهونو نه وړاندې کار دا چې الله د ممنوعاتو نه ځان بچ کړو الله چې کوم کار منع کړي په مونږ باندې بس د هغې نه ځان وساتو کله چې د هغې نه ځان وساتو الله به زمونږ د زړه نه د دنیا مینه لرې کړي او خپله مینه به پکې واچوي دغه نور دی دغه هدایت دی دغه رڼا ده پوجګویي ده چې عقل د دنیا کا هر کلام و هر گفتار د دنیا رحمان بابا وایي چې دغه سپکې خبرې دي څوک چې د دنیا خبرې کوي د دنیادار چې دنیا خبرې کوي دا ټول سپکې خبرې دي هر کلام او هر گفتار د دنیا چې دا ټول سپک دي بې فایدې خبرې دي د طفلانو په سر واړه خاکبازي کا هر چې کان دي کاروبار د دنیا د وړو په شان خاورې الوزي ماشومان چې کنه دی لوبې کوي خاورې الوزي نو څوک چې د دنیا کاروبار کوي دی په مثال داسې دي لکه ماشومان چې خاورې الوزي څه فایده یې نشته دی واړه ډکې خولې د پویو هلکان وي کار دی دا او پخته کار د دې دنیا څوک چې د دې دنیا په دې دنیا سره محبت کوي په کار یې پوهېږي که نه کو شاګرد دی کو استاد د دې دنیا دی داسې دي رحمان بابا وایي دا واړه دي ماشومان دي ماشوم په ښه په بدو نه پوهېږي دنیا ښه شی دی نه دی استاد جوړېږي دی طلبګار جوړېږي او دی طالب جوړېږي او دی ټیچر جوړېږي نو څنګه دی بالغ شو نو دا ټول ماشومان دي څوک چې دنیا سره مینه کوي همیشه به بیوقوف او بېشعور وي چې مغمور وي په خمار د دې دنیا څوک چې هم د دې دنیا په مینه باندې مست وي د دې په شرابو باندې د دنیا هم شراب دي که نه د دې خپله نشه ده څوک چې په دنیا باندې نشه دی نو رحمان بابا وایي چې دی به همیشه دپاره بیوقوف ومي او بېشعور به ومي دنیادار چېرته هوښیار نشي کېدلی که دی هوښیار وی نو دی به الله والا دنیادار به نه د شرابو لا هم دومره مستي نه وي لکه مست وي خمر خوار د دې دنیا تاسو کو ګورئ شراب چې څوک وڅکي د هغه دومره نشه نه وي د هغه نشه خو ډېره محدوده یارته وشي بس الټې وکړي غریب ودي بیا که نه بېځانه پروت یم د شرابي دومره نشه نشته څومره چې د دنیادار نشه ده کو تاسو وګورئ دا څومره ظلم چې کېږي نو دا څه چل دی دا خلق د دنیا په دې مینه کې مست دی مست شوي دي نشه شوي دي او بل له نقصان ورکوي په ځان نه پوهېږي هر بیمار لره دارو په جهان شته دی دارو نه لري بیمار د دې دنیا هر بیمار چې دی هر ناجوړه د له الله سبحانه وتعالی د شفا دپاره اسباب پیدا کړي دي خو چې څوک د دنیا په مرض باندې بیماري د له دوایي نشته دی او دوایي دغه وختي چې ما تاسو ته وکړله
بس ځان د ګناهونو نه بچ کړئ. الله چې کوم کارونه منع کړي دي هغه منع کړئ، نو الله سبحانه وتعالی به د دنیا د مرض نه موږ خلاص کړي. د هر سوي علاج وشي په جهان کې مگر سوي په شرار د دنیا. څوک چې په اور باندې سوځي په دې دنیا کې دغه علاج ته دی. ما خپل لور وه د ملایکه دغه ما چې اسکله او هغه چې هغه پتیله چې د کټوي هغه ارتاو شو په ځمکه باندې د فرش نه دغه اوبه د هغې خپې ته او الحمد هغه ډېره چغې کړې د غریبي. موږ هسپتال ته وړو په هغې ټایم باندې علاج وشو او بیا ښه برابر وه. نو مقصد دا دی چې یاره د هر سوي علاج په دې دنیا کې شته دی، خو چې د دنیا په اور باندې وسوځي، دنیا انګار باندې څوک وسوځي دی به چېرته روغ نه شي. لکه څوک چې سرو لمبو کې د اور سوځي هسې سوځي طلبګار د دې دنیا. څوک د دنیا د طلبګار چې دی که نه دی په دې دنیا په دې طلب په دې اور کې داسې سوځي لکه څرنګه چې یو انسان په سرو لمبو کې سوځي. بلکې دا د دنیا د لمبې د هغې نه هم ډېر خطرناکې دي. او ګرفتار یې همیشه په غم کې ډوبي. هېڅوک مشه ګرفتار د دنیا. څوک چې د دنیا په محبت کې ګرفتار شوی هغه به چېرته د هغه زړه به د چېرته د غم نه خالي نه شي. دی به همیشه دپاره په غم کې غرق او ډوب پروت وي. تل به پروت وي په ظلمت او په تورتم کې چې اسیر وي په کفار د دې دنیا. څوک چې هم د دنیا د زلفو د تار او د دنیا په تیرو کې ګرفتاري، نو دی به همیشه دپاره په تیرو په تورتم کې پروت وي. ځکه د دنیا توره ده، دا تیاره ده. او الله نور السماوات والارض، الله رڼا ده د اسمانو او ځمکو. نو څوک چې رڼا پرېږدي او دنیا تیاره واخلي، الله پرېږدي او دنیا والي، نو خامخا به دی همیشه دپاره په تیرو کې پروت وي تر دې پورې چې جهنم ته نه وځي. جهنم په اور سوځي، هغه اور هم تور دی. او سو بت ورته سجده سو دنیا ته بت پرست دی، پرستار دی دنیا. سبحان الله، څومره غټه خبر رحمان بابا کړې ده چې څه بت ته سجده ده، څه دنیا ته سجده ده. ولا تجعلوا لله اندادا فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. الله فرمایي زما سره بل څوک مه شریکوئ په مینه کې. زه یوازې یم، نو یا بت ته سجده او یا دنیا ته سجده، دا یو شی دی. زما عزتمندو، مونږ رحمان بابا زمونږ ذهنونه یې مونږ کافر هغه ته وایو چې بت ته سجدې کوي. او اصل کې کافر هغه دی د چا په زړه کې چې د دنیا مینه پرته ده او د الله مینه پکې نشته. چا چې دنیا د الله سره یو شان کړې ده. دا څومره هم دینداره چې تاسو وینئ، دا ټول دنیادار دي. زما عزتمندو، موږ له پکار دي چې ځان د ګناهونو نه منع کړو. الله سبحانه وتعالی موږ له خپله مینه راکړي، دنیا مینه زموږ د زړونو وباسي. دغه یو طریقه ده زما عزتمندو. حدیث شریف دا حدیث ثابته ده. نو اصل سجده چې ده هغه د زړه ده او روح دی که نه. نو روح چې کله د غیر الله سره مینه کوي، الله ته پاتې شو که نه. نو سو بت ته سجده، سو دنیا ته بت پرست دی. د دنیا هر مین چې دی، هر سړی چې که په دنیا باندې مین دی، دا بت پرست دی. د الله پرست نشي کېدی. لکه تاسو ته ما دا خبره وکړه، څومره پیران، څومره مولان، څومره متقیان چې مونږ یې نو که نه دا پلانې لوی الله والی دی، دا دي، دا ټول بت پرست نو چې بت پرست دی څنګه الله پرست شو. په مسلمو کې خاصه مسلم هغه دی چې وشله و زینار دی دنیا. خاص مؤمن څوک دی په مسلمانانو کې؟ هغه انسان دی چې هغه د دنیا زینار وشلو. زینار څه ته وایي؟ دغه صلیب عیسایان چې اچوي که نه، هندوان چې اچوي، دغې هغې هار غونته کې ته دغې ته زینار وایي. نو د دنیا د محبت زینار چې چا هم د خپلې مرۍ نه وشلو، بس دا مؤمن دی. او چې کله د دنیا سره مینه کوي، تاسو پر یقین وکړئ که دی مؤمني. تنې پاتې شي، بې سره سرې لاړ شي. سردار کله دی دنیا د دې دنیا؟ سردار کله دی؟ سردار د دې دنیا. اوس رحمان بابا موږ ته طریقه خبره کوي که نه چې یار ولې د دنیا سره مینه مه کوئ. نو بیا رحمان بابا بې وفایي د دې ثابت کوي چې ګورئ انسان چې دی اوس یاره زه د انسانانو بادشاه شوی، سردار شوی. د سردار چې نوستلو کې زما د مخې د ملیشیا څومره بادشاهان مړه شو. نو تنې پاتې شي بې سره، سر ترې کټ شي او تنې پاتې شي، سر یې لاړ شي دنیا نه. نو د دنیا سردار کله سردار شوی دی؟ زما عزتمندو، څومره سرداران تیر شوي دي. یو سردار به پاتې کېږي
او هغه څه دی رحمان بابا وایي چې ما د عشق عمارتونه کو بنیاد او نوم د کوم یو بادشاه هسې یادېږي لکه نوم دی د مجنون د فرهادو. بس څوک چې په الله مینو د هغوی به پاتې شي، هغوی سرونه هم پاتې شي، تن هم پاتې شي، نوم هم پاتې. دا سرداران دي. او چې څوک په دنیا باندې مینو او دنیا سردار کړي دي، اوس یو ته نوم نشته دی، نه یې نوم شته دی او نه یې نښه شته دی. زامن لوڼه یتیمان کې اسې درومي، بې وفا دي مور پلار د دې دنیا. زمونږ مور پلار دی که نه، نو هغه مونږ پرېږدي لاړ شي. د هر چا مور پلار ځي، هر چا. دا داسې بې وفا دي، پکار ده چې نه تللی که نه، نو خپل بچي یتیمانان پرېږدي او په خپله ترې لاړ شي. بیا رحمان بابا وایي همیشه به یو پڼ د غم په سر چې په سر وي دستار د دې دنیا. د چا چې په سر باندې د دنیا دستار دی، دنیا پټکی وهلی دی، یعنې د دنیا کاروبار کوي، نو همیشه به په سر د دنیا د غم یو پیټی په سر وي. د غم پیټه به خامخا د په سر وي، د سر به د غم د پیټې نه خالي نه شي، ځکه چې د دستار یعنې پټکی تړلی دی د دنیا. واړه غم دی که یې پیرې یا یې پلورې، نور څه نشته په بازار د دې دنیا. دنیا کې څه دي؟ دنیا بازار کې څه دي؟ اغستل دی او خرڅول دي. رحمان بابا وایي دا ټول غم دی، کو اخلي او کو خرڅې، ټول غم دی. د دې دنیا په بازار کې نور څه شته دی نه. همګي واړه ټګان دي، ټګیکان دي، فروشنده او خریدار د دې دنیا. تجارت کې یو خرڅونکی یو اغستونکی. رحمان بابا وایي چې د دنیا کې اغستونکی او خرڅونکی دا ټول یو بل ته څه دي؟ دا ټګان دي، هر یو د بل سره ټګي کوي. او په دنیا به مینه نه کاندي هیچرې چې خبر وي په اصرار د دې دنیا، چې څوک هم د دنیا په حقیقت باندې خبري ابا د دنیا سره مینه نه کوي. نو زما عزتمندو، زمونږ د دین په نامه باندې تاسو ګورئ دا څومره تبلیغي مذهبي جماعتونه جوړ شوي دي. زمونږ تبلیغ والا او د بزرګان وایو که نه، مونږ وایي دا ډېر لوی الله ولي دي. زما عزتمندو، موږ ډېر کمزوري خلک یو. د هر چا دنیا سره مینه ده، چې څوک هم د دنیا په حقیقت باندې خبر شي، د دنیا مینه به په زړه کې نه او د الله مینه به راشي. نو رحمان بابا وایي چې په دنیا به مینه نه کاندي هیچرې. د الله مین چې دی او د دنیا نه خبردار انسان دی، به دنیا سره چرې مینه ونه کړي. چې نظر د چا په دین او په ایمان وي، هغه نه کا انتظار د دې دنیا. د چا چې په دین او په ایمان باندې نظر وي، هغه به دنیا سره مینه نه کوي. او چې یریږي له کوهي او له ګړنګه، هغه نه درومي په لار د دې دنیا. چې څوک هم یو لار ده که نه، په هغې لار کې کویان دي او ګړنګې دي، ګړنګې لوی لوی کمرې دي، غرونه دي، د ارتاوي خامخا به ارتاویږي، کویې دی خامخا به ورته لویږي. نو چې څوک هم د دغې کویانو نه او د دغې غرونو د ګړنګونو د کمرونو نه یریږي، نو د دنیا په لار به نه ځي. د دنیا لار چې دا داسې دي، کویان دي او ګړنګونه دي. هغه یو شاعر دی که نه چې تل به بې پروا وي ګړنګونو نه، څوک چې خپل منزل ته رسېدل غواړي. نو ګړنګونه څه ته وایي؟ کمرونو ته وایي. کمر نه چې انسان ارتاو شي، عمرې ختمېږي. نو زما عزتمندو، رحمان بابا وایي چې څوک کوم د دغې نه یریږي، د کوهي او د ګړنګ نه، بس نه دي ځي، دنیا په لار دی نه ځي. هر سړي لره چې ورشي ځینې درومي، ما لیدلی دی رفتار د دې دنیا مزید بې وفایي. وایي چې رب چاله چې دنیا راغلې ده، نو بیا دې تلې ده، داسې ده د دنیا د رفتار دی. دا ضروري نه چې دله راشي بیا دنیا ته لاړ شي. نه، دنیا راله دی ته لاړ شي، او دنیا دی لا نه دی تللی، دنیا ته لاړ شي. اشنایان یې همواړه مکاران دي، او څه باور دی په مکار د دنیا. د دنیا اشنایان تمام مکار دي، ټول فریبیان دي، او په دې باندې باور نه دی پکار. لوی واړی همواړه اغیاران دي، یار دی چرې په دیار د دې دنیا. د دې دنیا لوی واړی چې دي، دا ټول اغیار دي، دا غیر دي. کو بچي دي د مور پلار که نه، نو دا هم غیر دي د یو بل نه، دي یو بل نه به تښتي، یو بل به پرېږدي. په دې دنیا باندې د چا یار نشته دی. کو یار دی یو الله دی، د الله نه علاوه نور هېڅوک نشته دی. او چې پیدا شي همګي واړه فنا شي، راشو وګوره ناتار د دې دنیا. چې څوک هم پیدا شوی دی، هغه فنا کېږي به. دا د دنیا ناتار دی، سیستم دی، نظام د دنیا داسې دی چې دی څوک پاتې کوي نه. او بیا رحمان بابا وایي په یوه ګړی بهار او په یو خزان شي، بقا نه لري بهار د دنیا. د دنیا خوشحالي چې ده، یو په ګړی یو ګړی باندې بهار خوشحالي، بله باندې خزان شي او غم شي. دا د دنیا خوشحالي ده. نو په دې باندې دوکه کېدنه یې پکار، ځکه چې نن خوشحالي ده سبا غمي، او نن صحت ده سبا
بیماری ده نن ژوند دی سبا مرګ دی. که هزار پوښتې ورته کېدې بې بنیاده دی دیوار د دنیا. دیوار چې خلق کني نو دې ته بنیاد کني که نه پوښتې لکه سهارا چې ورته وایي غټې لوی غټ بنیاد کنستلی. نو رحمان بابا وایي کو دې ته په زرګاو پوښتې کېدې ګټې کېدې تختې کېدې یا داسې دیوار چې څوک ودرې که نه نو هغې ته اړمي ورته پښتو کې وایي چې دا دیوال را ټینګي. تاسو به لیدلي دا پلونه چې جوړ که نه دې ته د انجینرانو داسې سیسټم کړی چې دی د بل نه راټینګ شوی. نو د راټینګولو دپاره کو هر زار په زرګاو په لکاو پوښتۍ اړمي او رسۍ ورته ودرې نو دا دیوال د راټینګېدو دی نه دا بې بنیاده دی. بې بنیاده دی دیوار د دنیا دی. دنیا دا دیوال چې دی دا بې بنیاده دی دا راټینګېدو نه دی. او که د اوسپنو حصار تر ځان چاپېر کې او شیشه وګڼه حصار د دنیا د قرآن کې هم دي که نه چې اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. که د اوسپنو دیوال هم د ځانه څوک چاپېر کړي د اوسپنو قلعه د ځانه چاپېر کړي چې زه به بچ شمه د مرګ نه نو رحمان بابا وایي چې دغه د اوسپنو د حصار او قلعه چې ده دغه برجونه چې دي دا شیشه وګڼه. شیشه څنګه ټس ولا څوک ورکړي ماته شي الله ته څه دي الله بس اسرائیل علیه السلام راولېږي او خبره ختمه انسان لاړ شي. لکه سوری د آفتاب په مخ کې ګرځي او نشته هیڅ ترې قرار د دنیا کې څوک استقامت یعنی قرار څوک نشي موندی. څنګه چې سوری د نور د رڼۍ که نه غرمي نو د غرمه چې څنګه سوري تختی که نه غرمه راځي او دا سوري رالنډی دغه رنګې د دنیا دا ژوند دی دې له قرار نشته دی. او بیا رحمان بابا وایي هیڅ ګمان د بهترۍ پې ومه کې کهتري د وار په وار د دنیا په دې دنیا باندې به د بهترۍ چې اوس په خیر شي په دا د خیر ځای دی نه بس همیشه دپاره ساعت په ساعت وخت په وخت قدم په قدم په دې باندې څه راځي زوال دی. دې له ترقي نشته. دنیا مو وایي پلاني ملک ترقي وکړه پلاني ځای ترقي وکړه پلاني قام ترقي وکړه ترقي نشته دی. دا زوال دی او زوال پذیر د دنیا. بې مقراض غوسوي د سړي عمر هم د لیل او هم نهار دی دنیا. مقراض قینچۍ ته وایي. قینچي دغه کوي که نه کپړه او تار کټ کوي. نو د انسان د عمر دا تار چې دی او دا پړی دا شپه او ورځ چې بې قینچۍ نه غوڅوي بس شپه ورځ روان دي او دا زمونږ قینچي نه ده بې قینچۍ نه زمونږ د عمر وسیږي. پس له مرګه به حساب له سړي غوښ شي په انداز او په مقدار د دنیا. نو مرګ نه پس چې څومره د چا سره دنیا وه دغې مقدار به ته سوال جواب کېږي. تپوس پتې کېږي که چا سره ډېره دنیا وه ډېر تپوسونه به تې کېږي چا سره لږه دنیا وه لږ تپوسونه چا سره نشته تپوس پتې نه کېږي. چا دنیا سره مینه نه ده کړې د الله سره مینه کړې ده نه څه تپوس دی. عقوبت خو به یو موټی چې د خاورو ګلعزار او ګل رخسار د دنیا څوک چې د دنیا ښکلي ښایسته دي دا به د خاورو یو موټی کېږي د پاتې کېدو نه دي. هر ښایست له زوال دی. هر یو رونق به چې دی هغه به ناولی کېږي او برابر به له ګدایه سره پاسي شهزاده او شهریار د دنیا. د قیامت پر ورځ باندې به د فقیرانو د ملنګانو سره بالکل یو ځای پاسي یو شان به پاسي د دې دنیا شهزاده کوي او کو بادشاهي. پاس به داغوي د لعین په سینه باندې هر درهم او هر دینار د دنیا. د هر انسان په زړه باندې چا چې درهم او دینار جمع کړي دي نو قیامت پر ورځ باندې به د مینه ورسره کړې که نه چې مینه کړې دغه درهم او دینار چې دغه داغونه دي د اور دله به داغونه ورکوي. مقصد دا نه دنیا نه چې دنیا دا مینه نه خرابه ده. څوک چې دنیا سره مینه کوي نو بس دله به عذاب ورکوي ځکه چې دا بت پرست دی د الله پرست نو د الله ته سجده نه ده کړې. موږ په سجده کې هم الله غواړو د الله نه غواړو دنیا غواړو. موږ په کعبه کې هم دنیا غواړو. موږ د روژې په ماته وخت کې هم دنیا غواړو. نو دا موږ بت پرست نه یو. نو دا بس چل کېږي دا درهم او دینار یعنې دا پیسې چې دي دا داغونه یې د اور ځکه چې الله زموږ نه مطالبه کوي د مینې. د قانع تر قناعته صدقه شه هم دنیا هم دنیادار دی دنیا. یاره سله دومره بس ضرورت مطابق چې څومره وي هغې باندې انسان صبر کوي چې ماله څومره الله راکړې دا ډېره ده. نو رحمان بابا وایي چې دا دنیا د هغه نه صدقه شه
چې څوک قناعت کوي، څوک صبر کوي او حریص نه لالچي نه دی، پس له مرګه به همه وړه مظلومي، ظالمان او ستمګار دی دنیا. چې څوک هم په دې دنیا کې ظالمانان دي، ستمګر دي، مرګ نه پس به بیا دا مظلومان په دې باندې دی له عذاب ورکوي، سړي په زړه سوځي. مظلومان بني مقصد چې دی له به سزا ورکوي، چې څوک ګوري نو خامخا د انسان په زړه سوځي، خو د الله به پرې ترس نه کېږي. تر قیامته دغه لس او دغه شل وي پوره نه کړه هېڅ چا شمار د دنیا. تاسو کو ګورئ تر قیامته پورې لس او شل هېڅ چا د دنیا شمار پوره نه کوو. او چې ایام پرې د کفن او غسل ورشي بې پردې شي پردهدار د دنیا. په دنیا کې چې څوک هم پردهدار وي، خو چې څنګه مړ شي او لمبور راوباسي نو کپړې ته وباسي، بربنډ شي، ډېر پردهدار وي خو پرده یې ماته شي، په تخته باندې بیرون شي له حجابه، شرمناک او شرمسار د دنیا. څوک چې شرمناک وي، شرمسار وي، خو د تختې د پاسه په کومه تخته چې دی لمبی په هغې باندې به د حجاب نه بربنډ به شي، د حجاب نه برابر شي، او هر سړی چې څوک یې لمبی هغه به ورته ګوري. دا مونږ شو چې الله مونږ وساته، دا هر چاته پېښه ده. مقصد دی چې مونږ د دنیا سره مینه ولې کوو، نه دې کوو که نه یاره که دغه خو د هغه عزتمند چې څوک عزتمند دی هغه بې عزته شي په تخته باندې خلق ویني. او تر هر چا په پیغمبر څخه ډېره که څه قرب یا وقار دی دنیا، خو د دنیا څه قرب او وقار وی، یعنی دنیا په وجه باندې د چا عزت جوړېدی د الله په نسبت باندې، او څوک الله ته نږدې کېدی شوې دنیا په محبت باندې، او دا څه د کار څیز وی نو الله به پیغمبر له ډېره ورکړې وه. رسول پاک صلی الله علیه وسلم سره به ډېره زیاته وه، د هر چا نه به ورسره ډېره وه، خو هغه له دومره دنیا نه ورکړې. او بیا رحمان بابا وایي یو فساد به بیان پر رحمان نشي، فسادونه دي بسیار د دنیا. نو دا څه فسادونه چې رحمان بابا وی چې دا خو یو فساد دی، او یو فساد به هم زه بیان نه کوم، ډېر زیات فسادونه د دنیا. نو زما عزتمندو دا د دنیا د رحمان بابا کلام و، د دنیا متعلق چې دنیا څومره بې وفا ده، څومره فسادي ده، کو پوه شوي او زتن دغه شوي پرېوتي دا نظم او دا خبرې، نو د الله د رضا لپاره دا د رحمان بابا کلام تاسو نورو خلکو ته ورسوئ. الله مو خوشحاله کړه.